سلامونه ګرانو مینوالو زما یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه یم ستاسې ښوونکی شاه جهان سنګین او نن به تاسو ته په کلاس نمبر 3 کې د ایډاب فوټوشاپ ایډیټینګ ټولز تدریسوم چې دا ټولز د څه لپاره کارول کیږي او څنګه کارول کیږي. نو راځئ چې پیل کړو. یو ځل بیا ښه راغلاست. مینوالو د ګرافیک ډیزاین په هر پروګرام کې خپل ایډیټینګ ټولز وي چې د مختلفو کارونو لپاره یا د ډیزاین جوړولو لپاره کارول کیږي. نو همدا ډول ایډاب فوټوشاپ هم خپل ټولز لري چې د دې ټولز په مرسته موږ کولی شو یو عکس کټ کو، یو ځای بل ځای ته ویسو، ټکسټ ولیکو او داسې نور مختلف د ډیزاین کارونو لپاره کارول کیږي. ایډیټینګ ټولز څه دي؟ یو نجار که تاسو لیدلی وي چې خپل کار کوي نو د هغه تیشه، تبر او اره دا ټولز دي. نو همدارنګه موږ په ایډاب فوټوشاپ کې هم ایډیټینګ ټولز لرو چې د ایډیټینګ دپاره یا د ډیزاینینګ دپاره کارول کیږي. نو راځئ د سکرین مخې ته او چې کار پیل کړو. نو راځئ مینوالو چې فایل منیو ته لاړ شو، یو نوی پروجیکټ یا نوی ډاکومنټ کریټ کو. دلته خپل سایز انتخابوم. زه ورته وایم چې 1500 پلنوالی او 1500 هم جګوالی. دا نو په تاسو پورې اړه لري چې ستاسې سایز څومره اندازه کې دی. نو زما دپاره اوس دغه سایز مناسب په ده باندې زه کار کوم. کریټ نوی ډاکومنټ یا نیو پروجیکټ زما کریټ شو. راځو چې خپل ټولز باندې کار پیل کړو. ګورئ مینوالو موږ سره مختلف قسم ټولز دي چې دا د مختلفو کارونو لپاره کارول کیږي. مینوالو راځئ چې د موف ټول نه یې پیل کړو. موف ټول هغه ټول دی چې که تاسې غواړئ چې یو عکس یو لیر موف کې یو ځای نه بل ځای ته ویسي، د دې دپاره کارول کیږي. زه به یو عکس راواخلم او عملي کار به پیل کړو. دغه عکس ما امپورټ کړم. اوس زه غواړم چې دا عکس خپل ډاکومنټ ته یا خپل پروجیکټ ته موف کړم. نو څنګه کوو؟ دا موف ټول باندې کلیک کوئ او دې ځای نه تاسو ډراګ کوئ یا یې کش کوئ. دلته ما راوسته. اوس د دې سایز زما د پروجیکټ نه ډېر لوی دی. نو اوس به دا لږ وړوکی کړو. څنګه کولی شو دا وړوکی کړو؟ الټ پلس رول تاو کوئ یا هم کنټرول پلس ماینس منفي یا جمع. په دې سره کولی شو موږ خپل ډاکومنټ زوم او زوم آوټ کړو. نو دې ځای نه اوس دا لږ وړوکی کوم. نو اوس دغه موف ټول دی تاسو سره. په موف ټول سره کولی شو چې موږ دغه فایل نه کاپي واخلو، الټ ونیسئ او دغه عکس یا لیر دغسې کش کړئ. نو دې نه یو کاپي واخیستله. اوس که غواړئ چې بله کاپي واخلئ همدا کار بیا وکئ. کولی شي بیا دې نه استفاده وکئ. داسې موف ټول. زه غواړم دغه لیرز ډیلیټ کړم. نو ښي خواته چې راشئ په لیرز کې دلته دا لیر شفټ نیسم او ټول لیرز سلیکټ کوم. دا ما بیک سپیس سره ټول ریموو کړو یا ما دې ځای نه ډیلیټ کړل. مینوالو دا موف ټول. اوس راځئ چې سلیکشنز ټول کې کار وکړو چې سلیکشنز ټولز د څه لپاره کارول کیږي او دې ته موږ څه ضرورت لرو په فوټوشاپ کې. دلته چې کله تاسو په سلیکشن ټولز باندې په ټولز بار کې کلیک کوئ، دلته تاسو راځي ریکټنګولر مارکیو ټول یعنی 54 ټول دی. دلته راځم په دې باندې کلیک کوم. ورته وایم چې دغه ځای ماته سلیکټ کړه. دې ځای نه موف ټول سره داخلم، دلته وړم یا ډریګ کوم. دلته دا دی زموږ سلیکشن ټول. اوس خبره دا ده چې د دې نه لاندې بل الپټیکل مارکیو ټول دی. دا سرکل ټول دی چې موږ دې نه داسې کار اخیستلی شو. کله چې تاسو دا ټول راواخلئ او دلته ډراګ کړئ دا او خلاص کړئ، نو تاسو کولی شئ چې رایټ لیفټ اپ اینډ ډاون خواو ته تاسو دا موف کړئ. دا داسې کارول کیږي. اوس دې کې ځینې ټولز چې دا د څه لپاره کارول کیږي، ځینې اپشنز چې دلته کله چې ریکټنګولر یا هم په الپټیکل ټول باندې کلیک کړئ
زه غواړم دغه ځای کلیک کړم. اوس راځم دلته په آپشنز بار کې زه غواړم چې دغه آپشن تاسو ګورئ چې اډ ټو سلیکشن ټول، زه غواړم دغه ځای ورته سلیکټ کړم. ګورئ دا په اډ سلیکشن ټول سره کېږي چې دا په آپشنز منیو کې تاسو کتلی شئ. بیا دلته غواړم که چیرې تاسو غواړئ دغه ځای ته نه ماینس کړئ هم ته نه منفي کړئ، نو دا به موږ ماینس ټو سلیکشن کولی شئ دغه ځای ته نه منفي کړئ. دې سره کولی شئ تاسو دغسې وکړئ. بل د ده په څنګ کې بیا زه یو سلیکشن اخلم چې زه غواړم دا اکسپینډ کړم، دا خپل سلیکشن ایریا لږه زیاته کړم. دغه ځای ما سلیکټ کړئ. اوس غواړم چې دغه لاست آپشن ټولز چې دی د باندې چې کلیک کړئ دا کوم دی چې تاسو سلیکټ کړی، که تاسو غواړئ چې د دې دا منځ یا هغه ایریا چې یوازې تاسو غواړئ هماغه ځای سلیکټ شي، نو دغسې وکړئ. نو ټول ریموف شو یا ډي سلیکټ شول او دغه ځای سلیکټ شو. نو دا و زموږ سلیکشن ټولز. هیله ده چې په دې ټولز باندې مو سر خلاص شوی وي. اوس راځو مینوالو دلته موږ او تاسې ځینې نور ټولز چې دا هم د سلیکشن کار کوي. دغه ټول باندې چې کله تاسې رایټ کلیک کوئ لیسو ټول راځي. لیسو ټول هم د سلیکشن ټولز یو ټایپ دی چې موږ غواړو مثال په توګه دغسې د عکس ونیوه او بیا هم په موف ټول باندې کلیک کوئ، دا دلته موف کوئ. دا دی زموږ دا دی زموږ تاسو لیسو ټول. نو اوس وایو پولیګانل لاسو ټول، په د باندې چې کلیک کوئ تاسو دغسې کولی شئ د خپل طبیعت سره یو انځور یو څه شی کټ کړئ. موف ټول سره کولی شئ دا تاسو اخوا دېخوا موف کړئ. یا ما کنټرول زد کړئ نه انډو مې کوئ بیرته. او اوس دغه باکس چې تاسو څخه دا څنګه ختم کړو ډبل کلیک سره یا هم کنټرول ډي سره دا تاسو ختمولی شئ، بیرته خوا کولی شئ. اوس راځو میګنیټیک لیسو ټول. میګنیټیک لیسو ټول یعنی میګنیټیز غوندې کار کوي چې تاسو کوم ځای نه چې غواړئ انځور یا خپل هغه څه چې غواړئ کټ کړئ دغسې ونیسئ. دی نو بیا خپل ایریا پیژني اوټومیټیک ځینې ځایونه خپله راخلي او کټینګ کوي. نو دا هم ډېر خوندور ټول دی د سلیکشن او په راتلونکي به انشاءالله په دې کې موږ تاسو بشپړ کار وکړو. اوس تاسو موف ټول سره کولی شئ چې دا اخوا دېخوا موف کړئ. ښه مینوالو دا و لیسو ټول، پولیګانل لیسو ټول and میګنیټیک لیسو ټول. دغه ټولز موږ تاسو ویلي. اوس راځو چې درې نور مهم ټولز دي چې دا د څه لپاره کارول کېږي او څنګه کارول کېږي. آبجیکټ سلیکشن ټول، یعنې آبجیکټ کله چې تاسو غواړئ په یو عکس کې په یو انځور کې یو خاص په یو کلیک سره سلیکټ کړئ، موږ دغه لومړی ټول آبجیکټ سلیکشن ټول نه کار اخلو دې دپاره. اوس زه دغه ایریا ما سلیکټ کړه. تاسو ګورئ چې یوازې زما ته دغه زما عکس سلیکټ کړئ او بیکګراوند سلیکټ نه دی. نو دا هم ډېر خوندور ټول دی او کولی شئ دې نه کار واخلئ. اوس زه بیرته دغه سلیکشن ختموم، کنټرول ډي سلیکټ کوم. راځم کویک سلیکشن ټول. کویک سلیکشن ټول هم ډېر کارول کېږي په عکسونو کې. دې سره کولی شو موږ دا ډول د خپلې خوښې ځای نه سلیکټ کړو. ټول سره اوس دا تاسو کولی شئ چې اخوا دېخوا موف کوئ او دا سلیکټ شو ستاسو ایریا. بیا راځو دلته مونږ میجیک وینډ ټول. میجیک وینډ ټول هغه ځای نه سلیکټ کوي چې ډېری رنګونه سره ورته والی ولري یا ډېر ځایونه په ډیزاین کې یو ډول وي. مثال په توګه دغه بیکګراوند زه غواړم سلیکټ کړم، کله چې دې باندې کلیک کړئ نو دغلته ډېر رنګونه سره یو ډول دي، نو دا یې سلیکټ کړه. بیا زه ورته وایم چې راشل د اډ ټو سلیکشن ټول دا ما سلیکټ کړو ورسره. نو موف ټول واخلئ، کولی شئ چې دا
دا ستاسې هغه ایریا یا هغه ځای چې غواړئ سلیکټ کړئ سلیکټ شو دې سره. مینوالو دا زموږ او ستاسې د نن ورځې کلاس په دې هیله چې دا ویډیو ستاسې خوښه شوې وي او که چیرې دا ویډیو ستاسې خوښه وي نو لایک یې کړئ، یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو دوستانو سره یې شریکه کړئ. مینه او درناوی.